زموږ په ښار کې خاص کر د کوټې ښار د شایم واوري زما دا خبره واوري منې استیمه الله دې نه کوي زما دا خبره دې الله غلط ده کې که الله رب العزت تر بنیر هم نه کاس بتر د زما ژره مراوخره است چې په دې ښار کې کمی لوبې روانې دي دا ماښام دا ماخستن د دا جنا روډ چې ونیسي بیا ځه هغه تور ناصر د بیوټم یونیورسټۍ پرې ځه دا د بدکارۍ مرکز دی مرکز هیڅوک څه نشي ویلی هیڅوک څه وایي هم نه ولې هغه زما یې په څه زه څه کار باندې لرم دا خاص کر ډي سي ته دا وایم چې د دې خبرې نوټس واخله په لا اله الا الله هغه د 1915 زلزله نه ده والله العظیم ورباندې یېرې کوي چې دا ماښام دا ګدړګان راوځي او بیا دا موټرانو والا ښه صوفیان ښه حاجیان ښه مسلمانان یو پورته کوه بل شوه کوه دا د بل زامن یو پورته کوه او بل شوه کوه ځه هغه زموږ د ایرپورټ روډ ځه تر هغه یونیورسټۍ پورې دا کومه سلسله روانه ده دا کومه لوبه روانه ده دا ولې روانه ده ولې د دې مخنیوی نه کول کېږي ولې نشي کېدلی هغه وجه دا ده چې کوم سړی ونیوي پولیس والا ته خپل پیسې ورکوي فورا پیسې چې ورکړي ځه په مخې درشه سه دا په دې ښار کې درشه یم بیا به پولیس والا ما ته وایي مولوي صاحب ولې په موږ پسې بد وایه بد نه در پسې وایم ویډیو در ښکاره کوم چې تا څوک ونیوي او بیا دې مخ ته لږ بوتی بیا دې 1000 و 2 و 3000 روپۍ چې واخیستې خلک د عزت غم اخیستې دي فورا دې ایله کوي ولې دې ایله کوئ عذاب کرالی پر دې ښار باندې ته خلاصېږې مولوي صاحب ته په مسجد کې خلاصېږې دعوت والا ته په مرکز کې خلاصېږې که د خانقاه مورد و پیره ته خلاصېږې نه خلاصېږو دا په دې ښار کې در ښیم او ډېره زوروره لوبه روانه ده ډېره خوندوره لوبه روانه ده هغه متي الله تورا به ویلې پښتانه څنګه خلک دي زه به د کوټې خلک در وښیم دا وینه هم څښي او شراب هم څښي او زمزم هم څښي سیسلو دا وینه هم چې جهان قتلونه یې کړي دي او شراب هم چې تاسو خبره شئ په دې ښار کې څو پرمټه دي څو لیسنس دي د شرابو 850 لیسنس په دې ښار کې د شراب ورکول سوي دي اشه په دې ښار کې څو عیسایان څو اندوان وسیږي چې هغه د پاره تا دومره پرمټونه چې هغه جاری کړي دي راسي ورته وبدريږو یا ویډیو جوړه کوي یا پټ ورته کښېنه چې اندوان عیسایان نصرانیان ډېر راځي آیا که د جناب نبی کریم مبارک صلی الله علیه وسلم دا ښایسته امتیان ډېر راځي راسي د ښکاره کومې نازک شایسته ینګ ځوانان په شرابو باندې اخته سوي دي هېڅوک یې د پوښتنې نشته ولې وجه دا ده هغه لیسن چې چا اخیستی دی هغه مسلمان دی لیسن چې چا اخیستی دی هغه مسلمان دی چې دا دستخط یې ورکوی هغه مسلمان دی هغه اخیستلو والا هم مسلمان دی په نامه د چا په نامه د عیسایو د هندو د نصراني تاسو ولګوئ حساب ولګوئ راسئ دې ښار ته راسئ برملا ښکاره خوندوره هېڅ یو پریشاني نشته اجازه ورته میلاو سوې ده دا په ټینګه درته وایم که مې بونیر نه کړي ورباندې يیر بیا راسئ داسې دا ژر راکله کوي کوم بونیر نه کړي ورباندې يیر لږ څه ګورئ په ښکاره ګناوې کوئ د الله رسول فرمایي د بخاري او د مسلم حدیث دی چې کوم سړی په ښکاره ګناه کوي ما پرده در باندې اچولې وه تا پرده لرې کړله الله فرمایي پرېږدم دې نه په هېڅ توګه دې نه پرېږدم د الله رسول فرمایي داسې زمانه به راشي چې خلک به پر روډ باندې داسې کارونه کوي داسې بدکارۍ کوي لکه خره راواخله حیوانان راواخله سپی و دا بل راواخله دا وایي چې دا چوک دی یا خلک یا انسانان یا سړي یا زنانې یا بچان تېرېږي دا وایي چې زه پر دا چوک دا غلط کار نه کوم خر دا وایي نه وایي محمد رسول الله مبارک فرمایي داسې زمانه زما پر امت را روانه ده پر چوکو دا عملونه کوي دا په دې ښار کې در ښیم یو لاس رواجي بل ورباندې خاندي بل یې پورې بلې مخ لره لاس وروړي بلې شا لره لاس وروړي انا لله و انا الیه رجعون بیا به یو سپی پیدا شي مولوي صاحب ستا هم پارچې کار دی او الحمدلله زما هم پارچې کار دی صحیح سلو خبرې به نه سره ښیو زه تا ته د الله او د رسول خبره در ښیم زه د محمد رسول الله 1400 کاله مخکې خبروم دي چې دا عذابونه در باندې را روان دي او ته به ما ته وایې ستا څه کار دی زما دغه کار دی
دا به زه کوم، دا به کوم، تر پای به کوم، نر غوندې به کوم، په ښکاره به کوم، برملا به کوم، په ټینګه به کوم او د هېڅ چا څه به نه بیریږو. که وبېرېدو هغه مې خدای دی، که د ډیسیانو وبېرېدو دا مې خدای دی، که د ښار د بدماشانو وبېرېدو دا زموږ خدایان دي. دا څوک وایي؟ دا شاه عبدالقادر جیلاني صاحب وایي. صحیح سلو. الله دې موږ وساتي، الله دې د ازمایښت مو وساتي، الله دې د لویې خبرې موږ ته وساتي، الله دې مو وساتي. خو منګرها خبره د هغه ده چې کومه خبره ما درته وکړله. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک فرمایي کم سړی چې په ښکاره ګناه یې وکړله، پټه ګناه دې وکړه، الله فرمایي زه دې بخښم. او که دې په تا ګناه پټه وکړه، الله وایي ما هېڅ چاته نه ویل، تا ویل ګر جهان خبر کوي. د دې د هغه معنا ده چې زه الله چیلنجوم او څوک چې الله چیلنجوي تاسې خالي ورته ګورئ، موږ ته یې نه وینو. دا ماښام مال تور موټران تورې شیشې د چا زوی پورته که او بیا یې پام هاوس لره بوځه تر سارې ورقصوه، تر سارې بیا د چا لوڼې بیا ګدړګان هېڅ هم نه وایم، هېڅ د خپل بې غیرتۍ نه وایم. که ما کې لږ څه غیرت وای ما به ټولې ستاسو مخ ته ایښې وای، نه به وایم. الله رب العزت و عذاب ګناه کوي پټې وکړه، ګناه زم کوم پټې وکړه. داسې مه کوه چې الله چیلنج کړي، داسې مه کوه چې الله رب العزت دا ټول قوم، دا ټول ملت، دا ټول وطن چې دی هغه د عذاب پر مخ برابر کړي. صحیح سلو. ورسې ویې ګورې فارم هاوسونه چې جوړ کړي دي داسې یاران شته، شراب یې هم راوړي دي، د بل بچې هم راوستلی ده، بچې هم راوستلی دی، ځای هم د ده د یو ماښام یې ډېره زوروره ډوډۍ هم کړې ده. و چاته دې کړې ده؟ وایي یارانو ته مې کړې ده. نو چې پوښتنه وکړې دا څنګه یار؟ داسې یار باش سړی دی، داسې مهمان نوازه سړی دی. مهمان نوازه نه دی، یار باش نه دی، د بدکاره زوی دی چې و تا دې د بدکارۍ لاره خلاصه کړې وه. صحیح سلو. دا هغه سړی دی